सिगरेट स्कल ستاسو د صحت لپاره نقصانی نه دي بلکې ستاسو د صحت لپاره دا یو د کینسر سبب جوړیږي او د کینسر سبب داسې جوړیږي چې څوک بار بار سیګریټ سکوي نو په سیګریټ کې دنه ټار ورته ویلی شي هغه وي پکې او دا ټار یو داسې ماده ده چې د انسان کمی پیپړې دي په هغو پورې نښلي او کله چې په هغو پورې ونښلي نو د انسان پیپړې ختموي او دویم دا چې په دې کې نیکوټین ورته ویلی شي هغه وي پکې چې دا یو خو انسان عادتي کوي او دویم دا چې دا کیمیکل انسان د لپاره بے انتها نقصان دي او دریم دا چې بدی کې بنزین ورته ویل شي فارمالډیهایډ ورته ویل شي او ارسنیک ورته ویل شي دا کیمیکل دی پکې او کله چې انسان ته دا کیمیکل زی نو د انسان چې کومه د پیپړو والا ډي ان اے دا د صد وجې چې پیپړې جوړیږي نو دا ډي ان اے ختموي او کله چې دا ډي ان اے ختم کړي نو د انسان چې کومه پیپړې وي هغه بیا دوباره په خپل نه جوړیږي او کله چې د انسان پیپړې نه جوړیږي نو دا غي په ځبان بیا کینسر را شروع شي او ستاسو صحت ته او ستاسو پیپړو ته د دې ورکوټي سیس د وجې یو کینسر لګې دي شي نو څومره هم چې تاسو د سیګریټ سکلو نه ځان ساتلی شي عمره ستاسو د صحت لپاره بې انتها بهتره ده او تاسو ته پته شته چې نسوار اچول ستاسو د پاره کم نقصانات لري نو هغه به هم تاسو ته نیکسټ ویډیو میلاویږي په دې پلیټ فارم باندې نو تر هغې پورې تاسو زموږ د پلیټ فارم سره جوړ اوسئ او کچري دا ویډیو انفارمیټیو وي نو خامخا د هغو کسانو سره شیر کړئ کم کسان چې سیګریټ څکي